پرنا باندې مین چشي سودا به ولو کني او بل او بل شامپو بل لاسه په تاسو اوهو دوه لاسونه وخت دوه اوهو داچا خاله دي ايوه دا نسکه پاپای دي اوهو نګوري دي داچا دي خاله دي لا نو اچھا پر کله باران شي کله اور کې اوس وزېږم خو زم په مخه زما هذا زغال راكب عذر زغال سوداء سيدة رنگارنگ رنگین جمال کې سپین شم غړېږم چې د مستو السلام عليكم جاوید صاحب جاوید صاحب چې دی زمونږ ډیټابیس مسؤل دی هی بس جان اسالي لي سر ستريم شو سوي ستريم ماشي شو بخير منانا خير السر سوي څنګه راغلی سوداء بغير ناس سوداني څنګه کار شته سودا کوي جان السلام عليكم ما كان من ذا يوغر ذا توري برا څنګه بابا جوړې طبيعت څه سره بابا څنګه خي جوړې طبيعت څه ده دا وړي راځه خو خي څنګه راغلی ها دا کاکا دې باندې ده خیر ها ډیر سودا ورته وایي ها دې موږ لاړو په اجازه تاسو کو بابا یو کټول ته بابا یو پرنا باندې مین خو تیارونه نه یریږم زه پیمان په ګناه نه یم خو پې نه غاوره کېږم پرون تخم وم نن ګل یم سبا بیا به خاوره کېږم زه د باد یوه چپه یم په صحرا په باغ تېرېږم کله باد کله باران شي کله اور کې اوس وزېږم خو زم په مخه زما که ودرېږم او رکېږم چې د رنګ په جان ورشم یو رنګین د بوډۍ ټال شم رنګارنګ رنګین جمال کې سپینه شم غړېږم چې د مستو په محفل کې په ساقي او په جام ورشم لیونی شانې خمار شم په خوبونو کې خورېږم چې جهان تیاره شي اور شي تندر شي عذاب شي زه پښتون د پښتو غر شم نه یریږم نه نړېږم چې د علم په جهان کې د هوښیارو خوا کې کښېنم هم هغوی پورې خندا کړم هم په ځان پورې خندېږم په فکرونو لیونی شم په لټون شم ستړی خو اخر د هغې له راغلم نه پوهېږم خو زه زما تل روان یم په مخه یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته به رسېږم چې په لاره کې څه راغله که تیاره وي که رڼا زه رڼا کې یم خوشحاله خو تیارو نه چې جهان تیاره شي اور شي تندر شي عذاب شي زه پښتون د پښتو غر شم نه یریږم نه نړېږم چې د علم په جهان کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو دوستانو،
دا کمکۍ ماشومه اسیه بیبي سلام واچو کاکاګانو ته. سلام علیکم. وعلیکم السلام. اسیه بیبي کور ته رالولو او د دې کالي ته زړه شو چې ماته کالي والا جالۍ او ورزشګاه ته مې بوځه. د دې پر موږ تاسو حق دی. د یو یتیم خوشحالول دا پر ټولو مسلمانانو حق لري. دې بیچارهګان د دې ژوند د دې زندګي ډېره سخته ده. د دې ورور دی علي چې د وینې کینسر د وینې کمی دي. دوه پاسپورټونه چې یو د مور او یو د علي ورور چې دا د عطا فاونډیشن لخوا نه د تداوي لاندې دی. بس دعاګانې به ورته کوو الله دې ورته روغ صحت ورکړي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 دا د 15000 افغانۍ دا ستاسو سودا شوله. په دغه باندې د بچو ته سودا خپل ځان لپاره شی کالي مالي راخلي ګراني صاحب سره. مننه خدای پاک دې ورته ډېره تېره ورکړي او الله پاک دې کامیابه لري. تاسو سره خلکو سره منډې وکړئ او تاسو دا کومک کوئ. خدای دې در سره ښه وکړي. څوک موږ غریبانانو سره ښه کوي الله دې هغې سره ښه وکړي. او د تاوله ورور سره دې الله ډېر ډېر ښه وکړي چې هر چا سره منډه وکړي او هغه کوي د یو خوار او غریب او یو د یتیم د ښه او بد پوښتنه کوي. الله دې د دې پوښتنه وکړي. الله دې ورسره ښه وکړي. خیر څه خورې زما کوم مینوال دي کوم ورونه دي کوم خویندې دي کوم مورګانې دي الله تعالی دې ورته د زړه شرعي ارمانونه پوره کړي. دعا ورته کوه. د ټولو مسلمانانو سره خدای پاک دې هر چا ارمانونه او هغه پوره کړي. بس ټول ته دعا کوه. ټول ته دعا کوه. راځه نو د دې ژوند د دې زندګي دغه خیمه په دې کې ژمی په دې کې اوړی څونه په سختۍ تېروي خو الله دې په ټولو مسلمانانو ورکړي. اسیه زم دې ښه قدرمنو دوستانو تر بلې خپرونې ستاسو په درانه چوپړ کې بیا حاضرېږم. د الله په امان. نه پوهېږم خو زه زما تل روان یم په مخه یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته